شغار موږ تاسو په وطنو کې بدل ورته وی دا د بدل نکاح څنګه ده سړی بل چاته وی ز بلور تا ته درکم په دې شرط چې ته بلور ما ته راکې خپل د دې په منځ کې د پلرو په منځ کې نکاح د لورانو سره وشي یا وای په دغه حکم کې ابنا دي زب لور د تا زوی ته درکم ته بلور د ما زوی ته راکې کوروري ټول دغه حکم ده خو مہر نشته خبر په دغه ځای کې ده بدل ده لور زتا ته در کوم ته بلور ما ته راکې مہر نشته په دغه ځای دغه په اتفاق د څلور سره مذهب ناروا ده بدل په اتفاق د څلور سره مذهب ناروا ده چې مہر نشته د خځې په عوض کې ښځه شوه مہر مالوي کې انسان د خو تعبیر د بزعی کړه د چې بزعه د بزعی په مقابل کې شو خو زه په انسان تعبیر وکم انسان حر د خو مال نه ده ربي کریم خو د نکاح د جواز لپاره ان تبتغوا باموالکم ویل ده چې په مال وغواړي نو دا نکاح ناجائز ده چې حره د حری په مہر کې ورکړي هغه تا ته حره د حری په مہر کې درکړي سودا نکاح خو ناجائز ده دا خو اتفاقی شو اوس که دغه سي عقد وشي د جواز بیا یولیار پیدا کیږي کنه دا نور ائمه ثلاثه وی چې نه دا نکاح راسن لاړه باطل شو احناف وی چې نه نکاح جایز کیږي خو په مہر مثل د دغه جنکې د ترلور چې په څومره ودیږي د عمره مہر د حق ده ولی احناف وی نهي تقاضا قانون د مشروعیت کوي چې مشروعیت نه کې بیا خو امتحان معنا نه راځي او تسمیه فاسده ده سړی د خځې سره نکاح وکړه په مہر کې شراب ورته ذکر کړه چې دومره شراب زه درکوم نکاح صحیح ده خو تسمیه باطله ده تسمیه باطله ده نکاح نه ختميږي خو مہر مثل واجبېږي نو احناف یې چې د جواز بیرته لیار دا د چې مہر مثل دغه جنکې ته به بیرته دومره مہر ورکول کیږي اری ویته چې د دې امزولې د دې د وخت د دې د نسب قریبانه په څومره مہر ودیږي په دغه عمر به ورکه دا چې ناجایز نکاوي کیږي د بدل مفاسد نو سخت ډیر دي د تجربه د نگانم چې بیا دی وی سره څه کیږي ابل سره بنا حق کیږي یو بنا اړه مې ویلې بي ابل بلرګي اخلي شي ما خوري ویلې یا د مالوري ویلې د وچ پوچ بداوي قسم تکلیفونه وي او د جواز طریقه دا ده چې د اولنه د اړوي مہر مستقل ذکر شي دواړه مستقل نکاح یو نکاح دی بل نکاح شرط نشوه خو خپل لور یو ته زوی ته ورکه په مثلا قوم کې رواج د 4 لک په 4 لک روپۍ باندې یغه تا ته لور درکړه په 4 لک روپۍ مہر دی اړوي ذکر شو بدل عنوان نشو خو مہر د سم نه د چې مہر د مہر سره مجرا شي دا مہر خو تا په دو پور دی دو په تا پور نشو چې بیا سره مجرا کوي خو د لور حق ده یا د خور حق ده غایت ما په الباب دایموګه خلق ودونه کی لور ور کوي مہر اخلي به بدلم مہر اخلي خو خپل لور ته کور بیا کی کوي نه کی ګیڼه ورته کی کالی ورته کی بستر یو شیان ورته کی دغه مہر د جنکې ته ورکول کیږي خو چې د جنکې پر رضایت وي جنکې په دې مسله پوښښه چې مہر د تا د 4 لک روپۍ اوس په دغه 4 لک روپۍ باندې زه تا ته کور کم دا په دغه راځي وي دومره ګڼا راته وکا دومره پالنګو انواري راته وکا دومره بسترې راته جوړه کا دومره مشکل نشته غاړي نه دی په باندې ایموک خدغه ځایم تاوان ده مہر عنوان شي شپږ لکه مثلا
بیا دغه پلار د جنکۍ په رضایت نه د بچت په عنوان کمزور شای ورته وکایو څه 2 لکه 3 لکه روپۍ ورته ماتې کی چې د ماته هم د جوب خرچه پاتې شي دغه ځای توانی ده په مسله باندې چې پوي کې مہر ټول د تا دا خواکه د روپۍ غواړي چې درې کم کور غواړي خزه روپۍ باندې نه خوشاله کیږي په کور خوشاله کیږي تعامل د دنیا په دغه باندې راغله هغه کور د دې په مشوره وکړه چې در پاتې شو هغه روپۍ دې ته تسلیم کا بیا بي توی به نه پس دې درته وبخله چې زین غواړم ماته ته بخله دي نو غاړه به دې نه اخلاص د چلور ورته ځاړي چې ماته دا وکا د خوش کې وکنځاوي چې بیا خو روپۍ ټول راخلاصيږي د پنجابیان په دغه کې خدي د لور په مزاج چلیږي لور ته کور کې اکثر لور باندې خپای چې لور به څنګه ودوم کو ټول پلار ورته کی میړه کله محرم بخینه غواړي کو ټول دای ورته کی موږ خو سودا وې دي چې چیرې به خرڅوم غنج ظاهره پیدا کوي د ډېر روپۍ والا سړی زيتي نسبینه ګیره ته ګوري نه وړاند توپ ته ګوري نه شل توپ ته ګوري خو چې روپۍ وي بیا کدی وي هم بیا کدی وي ورکې خو چې روپۍ وي